د رمضان مبارک د میاشتې یو ډیر مهم او ضروری مسله بیا خاص کر کې د پښمنی د ټیم چې کوم ټیم وي په دغه کې ډیر کسان داسې چې یو غلطي وکړي د هغه غلطي په وجه باندې داوود سره اډو روجب نه کیږي ډیر خلک په دې غلطي کې مبتلا دي ګوره منګ اډو دروازه چې کوم نه ځان د لوګي د تند نه وجنو منګ چې زمنګ روجا وشو لیکن زمنګ چې کوم روجا وي دغه یو غلطي په وجه باندې زمنګ روجا د شورون اډو ادا شوی دی دا غلطي کوم دا پدی باندې بدن خبره کو وګونه کولاو کوي کچري تر وسه پورې تاسو دا غلطي کړی یقیني تور په اساس روټي نه دي شي او آینده لپاره د دې غلطي نه کوی ځان وساتئ تاسو اکثر لیدلی چې کله موږ پښمنه او پښمنی نه باز ظاهره خبره ده چای وغیرہ اس کو داغه نه بعد یا ناسی گپ شپ لګي او چې کله اذان شروع شي یا بونکه شروع شي په دغه ټیم کې بیا منډي ترلې شروع شي او بیا سګيږي بیا کسان چې موږ وبس کې بدغه ټیم کې نو یاد وساتئ په دغه ټیم کې چې تاسو وبس کې نو تاسو روزنه کیږي ځکه چې کله اذان شروع شي نو اذان پس تاغینه شروع کیږي چې کله د سحر ټیم داخل شي او دغه شانتي چې کله بونکه شروع شي نو د بونکه پس تاغینه شروع کیږي چې کله د سحر ټیم داخل شي چې د سحر ټیم داخل شي یعنی د فجر ټیم داخل شي د سحر د موز ټیم داخل شي نو په دغه ټیم کې یو منټ پیله پاس شي یقیني طور پر چې څنګه ټیم داخل شي او اذان شروع شي نو یقیني طور پر په دغه ټیم کې چې تاسو بیا وبس کوي منډه وای او ګلاسونه ډکوي بیا وبس کوي نو په دغه ټیم کې بیا یقیني طور پر د دې وو اجازه نشته ځکه چې روزه بند شو ټیم ختم شو دا چې اذان شروع شي دا د ټیم د ختمېدو اعلان چې ټیم ختم شو او دا شان دي چې بوکه کېږي نو دا د ټیم د ختمېدو اعلان چې به ټیم ختم شو خراس کاک بند کې او چې ګل دغه اعلان شروع شي اذان شروع شي نو موږ خراس کاک بوبو بسیبا منډیو نو یقیني طور پر دغه غلطي په وجه باندې بیا روزانه ادا کیږي پکار دادا چې کله موږ پښمنه وکړو د پښمنۍ نه بعد 15 منټه مخکې د اذان نه مخکې د ټیم داخلي دونه مخکې 15 منټه مخکې موږ وبو وغیرہ هر څه کو ځان فارغ وګو سمجھ کې خبر راځي نو دا یو غلطي چې په دې حواله سره ډیر خلک د غلط فهمي شکار دي او بلکې د غفلت شکار دي په دغه ټیم کې ځان غب شپ لګي چې کله اذان شروع شي بیا وبس کی یا دغه شان دي بونکه شروع شي بیا وبس شروع کی نو بیا وريادو ساتي دي سره تاسو چې موجوده د غذای کیږي بهر حل لکل دې زمخیم شیر کې ځکه چې ډیر خلک په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي د غفلت شکار دي او دا غټه غلطي کی چې دې په وجه باندې هغه دروازې روزونی سي لیکن دا هغه چې مروجو هغه شروع نه هو خړلې وي ځکه چې سات ټیم داخل شوی او به اسکلی بهر حال الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته